د مغزو هغه یوه برخه چې راتلونکی ویني، د یوې بېسارې برېښنا پرې کېدو وروسته ساره راتلونکی ویني. هغه د پیښو مخه نیسي، غمونه اټکلوي او مرګونه ویني مخکې له دې چې پیښ شي. پوهان وایي دا د مغزو یوه پټه برخه ده، خو که دا سترګه خلاصه شي نو ته نور عادي نه پاتې کېږي. په لندن کې یوه ورځ یوه 32 کلنه ښځه ساره د سر درد له امله روغتون ته ولاړه. ډاکټرانو هغه د میرل ماشین ته دننه کړه، خو د ازموینې پر وخت ناڅاپه برېښنا پرې شوه او ماشین نیمه فعاله پاتې شو. د همدې شېبې راهیسې ساره یوه خاصه وړتیا پیدا کړه، هغې د راتلونکو پیښو وړاندوینه کولی شوه. لومړۍ نښه دا وه چې هغې د نرسې نوم واخیست مخکې له دې چې نرس سره وځي. بیا یې د روغتون د دروازې مخې ته د یوې پیښې یادونه وکړه او څو دقیقې وروسته یو موټر د دروازې مخې ته ټکر وکړ. پوره څېړنه وشوه. پوهانو وویل چې د ساره په مغزو کې یوه برخه فعاله شوې ده چې نور انسانان کار ترې نشي اخیستی. دا برخه د دماغو فینل ګلانډ ته نږدې وه چې له لرغونو زمانو راهیسې ورته د روح سترګه ویل کېږي. ساره اوس دا وړتیا لري چې د 3 دقیقو نه تر 3 ورځو پورې راتلونکې پیښې وویني. دا وړتیا اوس هم د څېړونکو تر نظر لاندې ده او هغې ته د لندن وړاندوینې ښځې نوم ورکړل شوی.